ليلة القدر کله دی په اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده. بعض روایاتو کې راځي چې دا 21مه شپه ده. بالکل د بخاري شریف حدیث 21مه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید ليلة القدر راته الله په خوب کې وښود او ما چې سجده ولګوله نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګوله په خوب مې ولید ليلة القدر راته الله په خوب کې وښوله او چې ما سجده ولګوله نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده. نو صحابه وای جمعات باندې بره خټه نه وه اسې چتو د سانګو سفر کې ورته ویل کېږي. نو په 28مه باندې خدای باران وکړو 28مه شپه وای مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مخ ته وکتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارکه باندې د اوبو د خټې نښې پرتې د کلان د جمعات خټه شوی نو په هغې کې سجده کړې وه. نو د هغې نه معلوموي چې دا 28مه شپه ده. دا خبره باندې تخلاصه کړم چې دا کوم اعتکاف ته کینی چې هغې یې وو او بعض علما وي 23مه لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس وکړو وی نن څه ورځ ده د رمضان 6مه ده وی نن 22مه ده بېخه بېګانه ليلة القدر څوک 23مه یاد او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وختي راته ذکر وکړو هغه وی د شپو 2مه او ما ته چا وی چې پاسه ليلة القدر شپه ده وی چې پاسه د راویښ شومه نو حضور پاک مبارک په مانځه باندې ولاړ او ډېر په خشوع خضوع باندې لمونځ کوو وی دا 23مه شپه او څوک وی نه د 20مه زیات علما وایي چې د 20مه شپه ده. د هغوی دپاره هم دلایل شته د دې آیت نه د دې ليلة القدر د دې صورت نه مغی معلوموي وی ليلة القدر لفظ چې دی وی دا پکې 3 ځله راغلی او یې حرفونه یې 9 دي 9 له چې 3 کې ضرب ورکړي 27 جوړېږي او دې کې راځي هي حتی مطلع الفجر وی دا هي ردي 20مه کلمه ده. بهر کې دا د علماو اقوال دي. زه راته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته 2 صحابه کرام په جومات کې یو بل سره په باسو او چې راووت نو صحابه ته وفرمایل وی ما ته خدای پاک ليلة القدر وښوله وی راووتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکم خو فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه نو زمانه خدای یې راکړه ګوره جومات کې جنگ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خفه کېږي وی خدای رانه یې راکړه یاره وی دا یېرېدل بدله بهتري انشاءالله علما لیکي اقوال ګورې پکې ډېر دي چې دا دایره ده دایره سمانه الله اصل کې ليلة القدر خو هغه شپې ته وایي چې الله پکې د لوح محفوظ د قرآن شریف د لومبي اسمان ته نازل کړی لیکن دا برکت خدای پاک کله 20مه له ورکوي په یو رمضان کې 20مه له ورکوي د حضور پاک زمانه کې داسې بل رمضان کې 20مه له ورکوي بلکې 30مه له ورکوي بلکې 30مه له ورکوي بلکې 50مه له ورکوي بلکې 20مه له ورکوي بلکې 20مه له بلکې 30مه له بلکې یو کم 10مه رمضان کې خدای پاک اړ را نو دې کې حکمت څه شو حکمت دا چې لس شپې څوک عبادتو کې په دې نیت چې دا به ليلة القدر شپې نو د لسو د ليلة القدر د شپو ثواب به وله خدای پاک ورکړي که معلومه وه خو بیا به خلکو هغه یوه شپه عبادت بل دعا پکې قبلېږي رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین دعا قبلوي نو عائشې صدیقې تپوس وکړه رضی الله تعالی عنها وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم وایي داسې ووایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا الله ته عفو کوونکی او عفو دې خوښه ده الله ما ته عفو نو تاسو دغه دعا کوئ که یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخونکی بخنه دې خوښ هم ده چې مخلوق وبخې یا الله ما معاف غلطي معاف کوونکی او غلطی معاف کول د خوښ هم دي یا الله ما معاف کا ذکر پکې کوي تلاوت پکې کوي په ذکر الله ډېر زیات خوشحالي اسیم رمضان کې ځان د تسبیح والے مهرباني وکړي هغه تسبیح اړوي لا اله الا الله په وایي درود شریف په وایي
یو سړی دکاندار دی دکان کې ناست نو اسې ناست دی کنه نو ذکر ولې نه کوي یو سړی زمیندار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري نو ذکر ولې نه کوي یو سړی ډیوټي کې دی او کار نه فارغ یې ډیوټي کې ډیوټي مخ کې دا فرض ده اسې نه چې هلته ته سړی ولاړ او ته قلم پرې دی او خپل ذکر کوي نه دا مستحب دی او هغه پردې ذمہ داری دی باندې فرض ده فرض واجب ده او که ته اوسګار او سکار دی نو تسبیح کې لاس کې واغښته والله دی یاد لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف دی په وي نو الله دې خوشاله کړي د ټولو نه لویه خبره ده چې موږ خپل رب خوشاله کړو الله خوشاله ول پکار چې الله دې خوشاله کړي قسم په خدای ارسل الله زید قسمونه د تغور خبره چې په حضور پاک مضبوطول نو قسم به وتر غوړ حالانکه د صحابه خو په یقینو الله نه دی خوړی الله خبره خو مونږ یقیني ده دا دې د پاره ویم چې تاسو پوره یقین راشي هر څه چا سره دی الله سره خزانه چا سره دی وای الله سره نو چې الله خپش رښتیا وای خزانه بدر کی نه بدر کوي او چې خوشاله شي چې څه غواړي خدای پاک بدر نو الله خوشاله کوي الله وین انزلناه فی ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر یو ځل حضور پاک فرمایل بنی اسرائیل کې اوسلو کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کوي زر میاشتې روجي نیولې زر میاشتې جهاد کړی دی صحابه وی الله رسوله دا غي خمرونه ډیر زمون خمرونه کم دي نابالغ والے ته لري کا بوډا والے عبادت سکم کولی شي نو دا آیت سورت خدای پاک نازل کو چې ليله القدر یو شپه عبادت او یو شپه د زر میاشتو د عبادت نه ثواب زیات برابر من خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتي راكوزيږي رحمت فرشتي جبريل عليه السلام به ذات خود راكوزيږي او پنيکانو خلق سلامونه اچي په دغه شپه باندې الله د اولیاء درجه اوچته په دغه شپه باندې الله عيسى عليه السلام اسمان ته خېجولې دا ډېره برکتي میاشت ده ډېر برکتي شپه ده قرآن پکې نازل دی نو دا لږ شپې تاسو چې زما څومره مقتدیان یې شاګردان دوستان او یا زما آواز څومره مسافر اوري بار ملک یا په اندرون ملک ټولو ته زما دا درخواست دی چې رمضان کې الله یاد کې ذکر وکړي درود شریف وایي او دا لږ شپې خامخا رونه کې الله تا دروازه خوبونه وکړي خیر دې کده شپې په لومبه حصہ کې لګود کېږي ودشه او بیا اخر شپه کې پاسه تهجد وکړي الله ته وجاړي الکه موږ محتاج یو کنه یو رښتیا وایي او زمون حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه نو دوله خو زمون یقین چې محتاج یو او بيد الله نه بل څوک پوره کولی هم نشي نو مهرباني وکړئ اخره واقع پېشمنی لګ مخ کې پاسه او تهجد وکړي الله ته وجاړي الله نه وغواړي ذکرونه وکړي ليله القدر کوم اعلان دې کو دعا بک بګې د الله قبول کړي او اجر او ثواب بدل خدای پاک درکړي